کوم او تاسو ګورو په اسمان کې چې کوم اولنی ګناه شوی دا هغه هم د حسد د وجه شوی دا ځکه محترم کړه چې الله جل شانه فرشتو ته حکم وکړ چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو ټول فرشتو سجده وکړه ابلیس سجده ونه کړله انکار د سجدې نه وکړو نو الله جل شانه ته تفوس ورکړو ما منعك الا تسجد اذا امرتك تسشي منع کړل چې تاسو ما حکم وکړو هغه ورته سویل په جواب کې خلقته من نار وخلقني من طين زه خو الله ته د اور نه پیدا کړی و دې خاور نه پیدا کړی دي تکبر وکړو او تکبر چې جوړیږي محترم د اصل کې د حسد نه پیدا کیږي چې کله د انسان په لکه حسد پیدا شي نو تکبر هم راشي نو تکبر په دې ځای کې وکړو ځکه په دې ځای کې سوچ وجنګاو چې اور کې خو صفات دا چې هغه رڼا کوي برزي او د ځمکې صفات دا چې هغه خو خلق په ګرځي او خلق په ګن بلا شي په دې کې سوچ وکړو کله غلط سوچ وکړو حالانکه څومره نعمتونه چې ځمکې نه راټوکېږي څومره ارڅ چې ځمکې نه راټوکېږي دا شان صفاتونه په اور کې نشته دي سوچ غلط وکړو مقصد دا محترم اول چې کوم ګناه شوی و هغه سوا هغه د حسد و په اسمان کې چې اوله کوم ګناه شوی و هغه د حسد سبب او په ځمکه چې اوله کوم ګناه شوی و هغه هم داغه سبب هم حسد و ځکه محترم د آدم علیه السلام دو زامن حابیل او قابل چې کله حابیل قابل له ولګي او حابیل قتل کو داغه سبب هم حسد و عزتمن درو حسد کول ډیره خطرناک ګناه ده ځکه حسد کول کې د الله جل شانه پر نعمت باندې خوشاله نوي د الله جل شانه په تقسیم باندې ناراضه وي ځکه محترم حسد ډیره خطرناک ګناه ده امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د حسد مثال داسې دی لکه حاسد چې د مقصد کور ته کانه ورغورځي کانه ورولې او دا کانه واپس راځي او دا هغه په دایو سترګه ولګيږي هغه چې کوم دلند شي به دا بل کانه راوخلي او هغه چې کوم د مقصود کور ته وولي او دا غزنه کانه واپس راشي او د په چې کوم دا بل سترګه ولګي بیا دا شان په دریم ځل به دا بل کانه راوخلي اول د کی ولي هغه کانه راشي او د چې کوم د اثر په ولګي سر زخمی شي دا کانه گزاري او واپس راځي د په سر لګي او د چا چې حسد کوي هغه د پتم نوي هغه ورته ګوري او خاندي ورته او د نور هم غوسه ورزي دا شان محترم او چا چې حسد کولای کیږي اکثر هغه خبر هم نوي لیکن دلته چې کوم د حاسد خپل زړه خوړلې وي حسد داسې د محترم لکه په یو ول باندې چې نه چې کوم د هغه ولګي او هغه ونه چې کوم د ډټ کی د بار چې کوم په ظاهر ډیره خسته ښکاري لیکن هغه ډټ کلی وي دا شان ذکر د انسان په ځړ کې حسد موجود وي د انسان زړه درنه چې کوم د ختم وي زړه ورله ختم کړي وي تاسو په ظاهر شکل صورت ښکاري لیکن دا نه ختم وي دا هر ټیم کې چې کوم هر وخت دا غمجن وي په سوچ کې وي عزتمن درو بیا موږ او تاسو له فکر دي د حسد نه ځان وساتو ځکه حسد چې کوم دا ډیره خطرناکه بیماری ده الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د حسد نه وساتي او الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د حاسدینو د حسد نه وساتي او د شریر او شر نه الله جل شانه موږ وساتي او الله جل شانه دې موږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخلاق باندې منور وګرځي